تازه طالبانو څخه خطرناکه پریکړه کړې ده. څومره کسان یې شړلي دي او په کوم جرم؟ دا ټول په همدې ویډیو کې وګورئ او د نورو ویډیوګانو لپاره سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د تیر میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته طالبانو په خپله وینا د خپلو لیکو د تصفیې پروسه پیل کړې ده. د دغې ډلې په وینا د طالبانو د لیکو د تصفیې کمیسیون ته دنده سپارلې وه چې تر څو په خپلو لیکو کې سرغړونکي مشخص او له دندو لرې کړل شي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د لیکو د تصفیې کمیسیون لطیف الله حکیمي د فرانسې خبري اژانس ته په دې هکله وویل چې دوی اسلامي امارت بدنامه کوه. دوی د تصفیې په دغه پروسه کې لرې شول تر څو موږ په راتلونکي کې تصفیه شوي پولیس او سرتیري ولرو. د تصفیې د کمیسیون مشر لطیف الله حکیمي همداراز وویل چې په لرې کړل شویو کسانو کې په فساد تورن کسان، مخدره مواد او د خلکو د خصوصي حریم نقض کوونکي او ان داسې کسان پکې شامل دي چې له داعش ډلې سره اړیکې لري. درنو لیدونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیده. د سوله افغان یوټیوب چینل د راتلونکو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ او پخوانۍ ویډیوګانې هم یو ځل وګورئ. تر بیا بلې ویډیو د خدای په امان ښه.